طالبانو انا لله و انا الیه راجعون د دې امت خصوصیت ده. دې امت کې چې مصیبت درته ورسیږي داسې به وایي، هغه داسې الفاظ وویلې. قالو تالله قسم می دی دی زمن ورته ویلې تفتو ته همیشه ذکر کوي یوسف یا حتی تکون حرد یا به مریض او یا به ځان هلاک کې پرېږده زه یوسف نور مه ذکر کوم، یعنې دومره ډېرې نور مه ذکر کوه. قال انما اشکو بثی، انما زه شکایت کوم د خپل غم می او د حزن می الله ته، او اعلم زه پوهېږم له طرفه د الله نه په هغه شي چې تاسې نه پوهېږئ. دا څه وي طالبانو چې زه پوهېږم تاسې نه پوهېږم؟ وي طالبانو یعقوب علیه السلام څلورویشت کاله تیر کړل نه پوهېده چې یوسف په چیرته وي علیهم السلام. یو ورځ ملکه ورته راغلله، ملک الموت، وی ورته ویلې ملک الموت وی وی په الله درته قسم درکوم په اله د یعقوب باندې، دومره راته ووایه چې یعقوب د یوسف علیه السلام روح دې اخیستی که نه، په دې مې ته نه خبر که. وی هغه ورته ویلې چې نه ما یې روح نه ده اخیستلی. نو ځکه پوهېږو طالبانو چې لکه چې د الله کوم امتحان کې راګیر یم، واعلم من الله ما لا تعلمون. زمن ورته وایي انما اشکو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. زه په یو شي پوهېږم تاسې نه پوهېږم، ځکه هلته یې ملکې نه پوښتنه کړې وه. د انبیاو طالبانو بیل کار ده، اوس الله نه ذاتي غوښتنه هم نسي کولی، پرېږدي چې الله امتحان کم جي ته بیایي. یا بني اذهبوا، ای زمنو لاړ سئ، فتحسسوا من یوسف و اخی، لټون وکئ د یوسف د ورور یې، ولا تیأسوا من روح الله، من امید کیږئ له رحمت د الله نه، انه لا ییأس، نه نا امید کیږي له رحمت الله نه الا القوم الکافرون، مگر هغه کسان چې کافران وي. دلته طالبانو روح المانی لیکلي دي وایي چې په دې باندې د علماو اختلاف ده چې د الله نه نا امید کېدل کفر ده که ګناه کبیره ده. لنډ به درته وایم طالبانو که نه خبره شته پکې، لنډ به درته وایم. دی وایي دا اختلاف لفظي ده، اصلي خبر داسې ده که ته داسې وایې د الله رحمت وسیع ده، خو ته وایې زه دومره لوی ګناهګار یم د الله رحمت به ما ته راونه رسیږي، نو دا طالبانو ګناه کبیره ده که نه؟ یعنې داسې فکر وکړي چې د الله رحمت ډېر وسیع نه ده، دغه حالت کې دا ګناه کبیره ده. او که داسې وې نا امیدګي په دې معنا چې د الله عذاب بیخي راځي نه ماته، دا بیا کفر ده طالبانو، داسې نا امیده سي. فلما دخلوا علیهم قالوا یا ایها العزیز، بیرته چې راغلل طالبانو مصر ته، یا ایها العزیز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات، منګ راوړې تا ته یعنی یو لږ مال چې تا ته درکوو، فوفي لنا الکیل وتصدق علینا ان الله یجزي المتصدقین. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. طالبانو بیا ورونه چې راغلل ورته که نه، دا دریم وارم راغلل چې راغلل نو ورونو یې طالبانو ورته وزړل چې خیر د پلار مو سخت دردمن ده، بنیامین را سره ولیږه. ډېر هغې ورته وکړل، نو یې د زړه درد پې وکړه، ستې ځان ورته معرفي که، ځان ته یې کېنول، ورته یې ویلې هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، کله چې نه پوهېدلی تاسې د یوسف سره څه وکړل. یوه نادره ویدا ده طالبانو، ورته په غوسه سو، وایي یوسف علیه السلام ورته په غوسه سو، نو چې ورته په غوسه سو طالبانو بیا ورته ویلې زه یوسف یم. خو صحیح دا ده طالبانو نه چې هغوی په زړه سول، ورته ویلې پلار مو ډېر ځورېږي هغه ته، بل رور یې مرک سوی که دام سي بیا نو بس د زړه ورته درد وکړو. قالو اتزان وروپېژن، قالو أئنک لأنت یوسف قال انا ته یوسف یې؟ وی و زه یوسف یم.
وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. دنیا طالبانو ګوره داسې یو ژوند ده، ابتدا لري خو انتها هم لري. د قیسې ګوره طالبانو ابتدا درلودله، اوس انتها ته هم راورسېدله. ژوند هم داسې ده، څومره ښه وه طالبانو، ښه وه ښه وه، ورکه وه، درد را پیدا سو، پس له پیدا کېدلو د قیسې نه ختمه شوه. ژوند هم طالبانو یوه قیسه ده، خامخا ختمیږي که نه. اوس دومره ډېر نه پوهېږئ طالبانو چې کله مو لږ عمرونه ډېر سي بیا دا خبره ځان سره یې ولیکئ، یاد یې کوئ. طالبانو ژوند یوه قیسه ده، لکه دغه غوندې یو ورځ ختمیږي، ختمه شي. قال لا تثريب عليكم اليوم، نسته په تاسې ملامتیا نن ورځ، یغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین. ګورئ طالبانو که موږ بدبخته خلک چې له انسانیت نه وتلي وي که نه، او د یوسف علیه السلام د قیسې ته یې کښېنوو، رښتیا وایي طالبانو بله ورځ مو چې ویلې چې د وسپنې زړونه وي، څومره سخت زړونه وي چې داسې یې کښېنوې که نه، هغه د KPF عسکر څه ول د خوست هغه غټ غټ کاپیران چې ورته کښېنوي، له انسانیت نه بیرته چې انسانیت ته راولي، د یوسف علیه السلام په قیسه باندې راځي. نه راځي طالبانو؟ قرآن الله دې چی لپاره نازل کړی؟ انسانیت نه وتونکي انسانان بیرته انسانیت ته پرې راول، ډېر تاثیر به وکړي. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. بیا طالبانو روح المانی دلته تورات نم څه شیان نقل کړي، هغه به پرېږدو طالبانو. اذهبوا بقمیصي، وی سیدا دما کمیس، فالقوه على وجه ابي یأتی بصیرا. دا کمیس له کومه سو طالبانو؟ ډېرې خبرې پکې داسې ثابت شی نه ده پکې، بس خو کمیس یوسف علیه السلام ورکوي، دا مې پلار ته واروړئ او ټول کوره روان سئ مصر ته، دلته به یو ځای اوسیږو. اذهبوا بقمیصي هذا فالقوه على وجه ابي یأتی بصیرا واتوني باهلكم اجمعین. راولی اهل مو ټول ماتا. فلما فصلت العیر کله چې راووتم داغه څه ورته وایي دا عیر قافله، قال ابوهم، ان پلار طالبانو په کنعان کې ده، شام د طالبانو څنګه چې دا قافله ووتله چې د یوسف علیه السلام کمیس وړي او یعقوب علیه السلام ته وړي، طالبانو څومره لوی راز د دلته ورته ګوره. ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندونی. کمې لیونی نه بلی نن کنعان ته د یوسف علیه السلام بوی راځي. طالبانو امام مثنوي رحمه الله یو شعر ویلی، که ګلستان کې و طالبانو والد رحمه الله به دلته ویلی، دومره خوند به یې کو که تاسې چا زده یي پر زبانانو نه مو ده زده وي، څنګه داسې ښه مطلب یو چې ټول معلومات یې نه ورته راتلو، دلته بیا هلته یې په څا کې نه لیده په کنعان کې چې غورځېدلی و که نه، او دلته یې بوی عین له مصر نه کنعان ته احساس که. بس دا نه الله عادت ته طالبانو